دې کټې سر نار خاتو کا خدای دا خیر وکړي خدای دې کټې سر نار خاتو کا د جانان مینا عجیبات بیا به نه کم مینا نه کما قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پیږم خو نه پیږم بیا شعرون رغولي په دا خپرونه کې میږي یوه مشاعراتو چې شعرونه ډېر لره لره نازنینه وې تارسوي ځکه مینه وې سره لري داسې وایي چې ګل بشر خانه میږ چې شعر ونه یایي بیا هم داسې دا زړه بړاس نه شي پوخاتی یس که خیر وي شعرون رغولي دي بیا بې ښکلي ښکلي شیرین اروړي وي توسې تا بې په خواند در ووروي په مشاعره پایل د تکي د مشاعرې په د اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې د په سترګه مې یوه پیرڅیک نه ده لیدلی کتابینه یې به زور ته ښه په دلی دلی رغولي دي هر سړی کړی شي چې په هر د کونه کې وخوري نه په کتابخانه کې ځکه دا کتابینه داسې دي چې په کتابخانه کې ځایږي نه نرې دکانې ته وتلي دي یې دغه شاعر نوم دی چلای صاحب السلام علیکم خیه جوریت بیاد خدا چې چلای صاحب صفات نه کام وکه بخنه خورما خدای لره قربان شم ګل بشر خان وروره تاسو خپل د توصیف مستحق یې ډیره زیاته مننه کوم بیا هم ستاسې نه ما سره شعر څه داسې دی قدرمنو دوستانو او راغلو شاعرانو وایي چې شل کاله تعلیم وکړي بیا هم خوري حق دی بل شل کاله تعلیم وکړي بیا هم خوري حق دی بل دا څنګه شرمول کوي دا څومره شرمول بیا وایي چې پرون مې یو سړی همداسې ولید په دې ښار کې پرون مې یو سړی همداسې ولید په دې ښار کې او پردي حق ته ومټ او ټیمګي ټیل وهل بل شعر دی وایي چې اوس په سپینه ګیره هم له خدایه نه ویرېږي خدای دې خیر درکړي چې اوس په سپینه ګیره هم له خدایه نه ویرېږي او د قبر په ځای ناست مسلمان دی غولول بیا وایي چې آخر د دې هیواد خلک به څه تمترې وکړي نه چې غلا نه کنه خو آخر د دې هیواد خلک به څه تمترې وکړي او دا غله چې هدف وویني نو پرېږدي پردي خپل او بیا وایي چې دا ځینې خلک داسې دي پر موږ مسلط شوي او دا ځینې خلک داسې دي پر موږ مسلط شوي او چې نه یې وي زده کړي د اوربشو بېلول بیا وایي چې ګودام کې مې یو څو کسان په داسې حال کې ګیر کړل ګودام کې مې یو څو کسان په داسې حال کې ګیر کړل چې مرسته یې په شا وه اوړه یې نه شوه تمبېدل مقطع د دوستانو وایي چې چیچل یا نورې پرېږده هسې ځان دې کړو پرې ستړی چیچل یا نورې پرېږده هسې ځان دې کړو پرې ستړی په دري کې یو متل ده چې بوز به پای خود او ګوسپند به پای تشکر بسیار تشکر ویایی چې میرے بیڑا ٹپاک میں رکا میرے بیڑا ٹپاک میں رکا دا سنگڑا شلت پا میرے تالی دی مننه کومه چې چلی صاحب نه لکه چې څیکې په ګودامې کې په غلا پرې ګیر کړي وي خو خیر یې د سره به دته به معلوم وي خو موږ ته یې نوم نه ښویمو چې څومره هڅه وکړه ورته ومومې چې دا سړي نوم ور وښیه چې زه یې د مشاعرې لیاره خلکو ته ور وښیم ویلو چې بس ویره مې اختار ور کړی دی که بیا یې داسې وکړل بیا یې در کوم منم مننه ځینې کوم یس که خیر مې موږ یو بل داسې شاعر لري چې مخکینی څېراتو یې خلکو په زړه کې ځي لري د داسې شعرونه لیکلي دي چې هر وخت یې سپږمۍ خطي سره لیکي ځکه په دا وخت کې زنه داسې خوپری وي چې نه پیدا کېږي په زنه شپې کې یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي ګلزندای صاحب ماشاءالله ګلزندای صاحب زړه مې ته تخشه نه ښیې سترګې نظر د کښله د موږ کسان د دغه په تېښته باندې یو شعر جوړ کړی ده وایي چې تش په خوله مسلمون وزون ته ویایي تش په خوله مسلمون وزون ته ویایي د لیوه سره یې متوي شپونه سره یې پیایي
صدقه د خدای د پورا پټه وکا صدقه د خدای د پورا پټه وکا زنه خلق دی و خلق ته زون وشای او نن سبا یارون د نیم الیار شه پرېږدي نن سبا یارون د نیم الیار شه پرېږدي د مطلب په نوم د لشکې بیایي چې په زړه باندې واوي په خوله بله چې په زړه باندې واوي په خوله بله بې ادبو راشي چې څومره خپل ځان ستایي ګلزنده چپلیار د چا سره درېمې ګلزنده چپلیار د چا سره درېمې د مقصد د پوره تللک شه د ازمایي یو ارتلین کاشر و چې چلای صاحب دا وي چې زنه موسسې کورینه ډېر کو زنه موسسې کورینه ډېر کو و خانونو ته یې کو غریبونو ویر کو دا وي او یای چې وده وشتم فرتا ده نکړو تکاسا وده وشتم فرتا ده نکړو چې تر نه لوټ شو ز په خپل جګه شو مننه کومه ګلزنډي صاحب نه ډیره مننه کومه واقعا چې خپل شای وو د زنه مؤسسه رښتیا د غاسې دي چې داسې سړی ته کور کو چې واسطه ونه لري د تایي چې میکسره نوم په لیست کې نشته ځکه وال به ته راغلا بیا د نوم په لیست کې نه وي مننه زنه کوم یس که خیر وي میګي بل داسې شاعر لري چې هغه صبرې سار نه زونر سوالای دی په دا سوړه شپه ورځ کې درې ورځې مزال یې کړای دی په خیر وغلی وایي چې میټر وي خو مو چې په تا به ورزش وکم یې دغه شاعر نوم دی شړشنګل شړشنګل چنسکر نشي السلام علیکم سلام ولندل یار کی جوړی طبیعت خیری طبیعت اخدا سرګه ته ولای تو سلری تا وډر به سوړه نه وی ولا خدو او خدا زنه ملکونو او خراب دو اسمان یا ګړبړ وشه چې په ذکرونی خلک اختراع نه وکړلري وشه خدای دای خاکو وشه بس شر ير بویا ارشاد قدرمنو شیرونو ستړي ماشای ورستړي ماشای جګګه ما چوکای موته نه کوي خیر ولای په خیر ولای شي خیر دې نصیب سره موږ خو یو شعر دی نو زه تاسو ته ډالای کوم او خدای دې وکړي چې چاته متوجي وي چې خپل ځان ته هغه متوجي شي ارشاد یا چې خدای ته مې سوال وکړو چې خپل عادت نه وړي رشوت خوري په وچه لار کې غوري یا چې دومره سخت چلاک دی کله خوندي کله جوړي رشوت خوري په وچه لار کې یا چې دغه رشوت خور وي او غصب وي په وطن کې کسوار که چې دغه رشوت خور وي او غصب وي په وطن کې وطن دې وي ته پوتې میخ ترې لوړي رشوت خوري په وچه لار کې مننه یا چې چیرته ښه موټر وي بس دغې ته نظر وي رشوت خور چې پیسې وخوري چې ښه موټر مې کړی چې چیرته ښه موټر وي بس دغې ته نظر وي بوتسویي جوړه کړې وي په ژمي هم په اوړي رشوت خوري په وچه لار کې مننه یا چې هره اداره وي چې خالي کور دې وي سره وي صحیح په ځینې ادارو کې د کور بند وي که نه چې هره اداره وي چې خالي کور دې وي سره وي په خدای داسې دې وخوري که ګاونډي هېواد جنګ دوړي رشوت خوري په وچه لار کې مننه یا چې نه دې واسطه وي او نه څوک پېژنې په محکمه کې متوجه یې یا چې نه دې واسطه وي نه څوک پېژنې په محکمه کې پرچې بودو په ګوته کې زړې وي په ویلوړې رشوت خوري په وچه لار مننه یا چې په د ښې ټیټو بستو کې په د ځینې ادارو کې د ټیټ بستونه نه دی ورته ما درجې وما درجې شپږمه درجې په د ښې ټیټو بستو کې په د ځینې ادارو کې رشوت دغه کړو رواج خبر نه دی د لوړ پوړي رشوت خوري په وچه لار کې
دې ځان لاره رښتیا ادي توسې ژوندي لري توسې د خدای ژوندي ته لري ورونو خدای دې ژوندان ټوله شعر یې جوړ کړی و رښتیا اول کاټ کې نه وای وړ کې ته مې نو زړه مې وترېدو چوکۍ په ونه وړیا کاټ و تاسیخ کې لړکی ته چای خدای دې یا خیر تایور دې د کېناسته ګلبشر خان مننه بیایی چې یمو په زل پکې ازغی دي مو په ځل پکې ازغي دي یمو په زل پکې ازغی دي جانان لاره شه زه خپل غمنځه ومه ګلبشر خان ګلبشر خان مننه د نکمه ما مې خپه کوي نه یم ایدله یک نه یم خو بیا شعرونه تو څه د لسه زه په د جمعې کې نه ځیږم بله ورځ یې ورته وویل مخیس راغوټېږم ورته وویل شم بس دا مې شعرونه به راکاتی خشول مې سوتي مننه د نکم نه یم ایدله یک نه یم نه دې مې یوه پیره داسې شی کړي بیا مننه کومه شړ شمګل نه ډېره مننه کومه چې وایو چې رشوتخور یې په وچل یار کې غوړي رښتیا تو چې پیسې نه ورکوي کسانو که هیڅ شاید تکي یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې خلق و تردیم یا شیرینه په کسی و تایی چې دای میږ شعر وکسه چې په کیفیت و کیفیت یې څرګه دی در تا وکسه لونده بونده ښه شعر دی کارکتون کده کنه گلبشر خانه یه بس دا شیرینه به تا کسی یه دغه شاعر نوم دی که خیر وي تو سه بیده د څیرې سره آشنا وای دلایم بیوی دغه شاعر نوم دی انذار ګل السلام علیکم السلام علیکم زون کې ته بیا ته شکر در خیر ماشاءالله زړه مې ته تخشه خې نه یم به کور رنگ مې خدا خې شکر دا شیرون وړه ستړي ماشه دیني مالسا غندې دا وای کوپارای نسره دې دا وړ کو دا شعر به زر زر تا وای مهرباني خمنس کوي یای چې دا زنه شاګردونو سي دا وړ ارشاد ټیس خلک پیس در وستلی دي یای چې جوړ کړی ارزه کې بیروبار د شاګردونو جوړ کړی ارزه کې بیروبار د شاګردونو بیا څوک پرېږي نه کومې و نمبر د شاګردونو مننه هر پله سره شړت وي بس عکسونه وي ټومبلي عکسونه هم لیدلی موټرو سره ټومبلي هر پله سره شړت وي بس عکسونه وي ټومبلي کسه چې پټ کړی ګلونو کې موټر د شاګردونو مالوچو کې موټر د شاګردونو ایو رقم مالوچا سره ته لکه اوره چې په موخه اسپرونه شعر کې لږ وزن کېده ګرماوایم به نه او شاعر شات وکاسه سوړه ده خوله ته خرج دو اسپرونه په زارایو نه زونونه ویلاړلې اسپرونه په زارایو نه زونونه ویلاړلې یای چې تشویق د وشه دا یو افتخار د شاګردونو خدای خبر چې دومره په تکړه وي لکه څومره چې مصرف کی خدای خبر چې دومره په تکړه وي لکه څومره چې مصرف کی څه شوی نه جوړ شول انجینر شو که ډاکټر ده شاګرد نه اخیری خبره ده یاره این زرګوله زنو خو په ناکل ځان کامیاب کړو بیا کې ساتو یاره این زرګوله زنو خو په ناکل ځان کامیاب کړو اسناد الهو خوستل دا باخ مزوروار د شاګرد نه انځر کوله ولا کا ګرام اوس کا دای پانتون ولا یو نیم مغه جوړوي اس پروا نه لري نه دې ولاسم نو سلا پرېښول په نور نړۍ کې ولا کا ولاسم خو بيخي تعلیم کې سببیا بس خدا خبره ده خدای دا اشپزای تا کروم دوکانس کنه سکره دای کنه و انځر ګل کنه و کینستا خدای دې کنټرول کړو یای چې تیرې ټپکه تا گاډېږي تکاسا تیرې ټپکه تا گاډېږي د پېښور زرګرا متشالو سینا چاکي مې ډېر کمزوري دي یارا خو لړکی کا چې سوډه نیولې وړکیا بخارۍ سیر بال کې لګ لارګي و تارلاند کې قدرمنه چې دام یې سره نه ونوزي میکس راوي ادارې رئیس صاحب دی چې ډیره غوښتنه و چې زه د توسي تلویزیون د لیاره به که خیر کیم خدمات چې مو کړای دی د خلک ته په خپل ژبه کې ویایم
په خپله خوله به یې ته کیسې ووایي چې د ولس د پوره د خلک د پوره د وطن د پوره ته څومره خدمت کړی دی قدرمنه چې کله دی موت ګوټ شعر دی دا تو څه ووایي د نه څړ ته به که خیر وي دا رئیس صاحب بردرمي تو څه ته به خپل گزارش تیر کوي اجازاتو چې زه د خپل مننه کومه نویایي چې څومره د جوړ دی بیروبار په تذکره صاحبه څومره د جوړ دی بیروبار په تذکره صاحبه په نه کیسه یې کله کوړته کله پړته تښته به مننه په وایم ځان دی ابتا تیریږي دا څه ول دی په وایم ځان دی ابتا تیریږي دا څه ول دی دغه د کور د نه بیا ویله کې پالمې صاحب صبر د زنه خلک خاتم شي غصه وردرمي صبر یې زنه خلک خاتم شي غصه وردرمي دمره یې ستړي کې چې پرېکو عرضه صاحب څیک په سفر راونوي څیک په مریضۍ سدرمي څیک په سفر راونوي څیک په مریضۍ سدرمي والا چې دلته یې ته اسې زنډاوې صاحب مننه ګل بشر خان خدا مني چې خلک به ډېر درمي صحیح خبره ده ګل بشر خان خدا مني چې خلک به ډېر درمي کور یې زر خلوص کا نه رشوه له جوړاوې صاحب